سلامونه دوستانو، ستاسې تخنیکی راتلونکي ته ښه راغلاست. د ډیجیټل میخانیک کېدل څنګه کیږي او دا څه معنا لري؟ فزیکی میخانیک د ډیجیټل میخانیک په مقابل کې په افغانستان غوندې ملکو کې په کارخانو کې چې ماشینري څخه کار اخیستل کیږي د هغه د ترمیم دپاره میخانیک ورځي، هغه ماشین خلاصوي، هر پرځای ته چې تغیر ضرورت وو هغه یا ورچینجوي یا ورتغیروي یا هغه ماشین ترمیموي. دې ته فزیکل میخانیک وایي. په امریکا کې د مصنوعي ځیرکتیا څخه په کار اخیستو سره داسې سافټویرونه جوړ شوي دي چې هم کنټرول لري، هم مانیټرینګ لري او هم آرمیشن لري. دغه سافټویرونه د دغه سافټویرو جوړول، ډیزاینول او کار اخیستل یا مدیریت کول دغه ته ډیجیټل میخانیک وایي. ډیجیټل میخانیک دغه کارونه کوي په امریکا کې په فابریکو کې. دا ویب سکرینونه چې جوړیږي نو دغه ویب سکرینو دپاره هم د ډیزاین دپاره میخانیک ته ضرورت شته، هم د مدیریت دپاره میخانیک ته ضرورت شته، هم د منیجمنت او ترمیم دپاره میخانیک ته ضرورت شته. زموږ ستاسې اساسي ستونزه دا ده چې زموږ افغاني ځوانان چې امریکا غوندې ملک ته راغلي دي د دې دپاره چې ژر تر ژره کار ترلاسه کړي نو دوی کم مزده دندو ته لاس ور اچوي. دا کار دی و سخت او ستړي کېدونکي فزیکي کار ته ورداخلوي. اکثره وخت دوستان اوږده ساعتونه حتی د شپې د خوا هم کار کوي. نو دغه اساسي ستونزه ده چې زموږ افغانان دغه تخنیکی کارو ته نور داخلیږي. دی هغه کارو ته داخلیږي چې ژر تر ژره ترلاسه کېدلی شي، مګر مشکل یې په دا کې دی چې هغه فزیکلی ډیر سخت کارونه دي او ډیر اوږده ساعتونه غواړي. د حل لاره یې دغه ده چې دغه رقم صنعتي تصدیق شوي انجینري مستقیمه لاره دا ده چې تاسې دا سافټویرونه زده کوئ، د دې سرټیفیکیشن ترلاسه کوئ. سرټیفیکیشن ترلاسه کول او د سافټویر زده کول ډیر اسانه دي. زه دا لارې تاسو ته درښولی سم. کله چې مو دا سرټیفیکیشنونه ترلاسه کړل تاسې دغه کارو ته آماده کیږئ او د دې کارو دروازې ستاسې پر مخ خلاصیږي. نو د دې دپاره چې دا کار وکړئ دا څه شي دی اصلا څه رقم کیږي، سوال به په دې کې را پیدا سي. دا کم کوډینګ یا پروګرامینګ ته ضرورت نه لري. تاسو ضرورت نه لرئ چې پروګرامینګ وکړئ یا کوډینګ وکړئ، په دې خاطر چې دا سافټویر جوړ دی. تاسو صرف هغه ډاشبورډونه جوړوئ د دغه سافټویر پر اساس باندې چې د یو کمپنۍ په کار وي. نو تاسو چې ډیزاین کوئ تاسو به دغه ډاشبورډونه ډیزاینوئ او د دې فنکشن به ډیزاینوئ او آرمیشن به پشکې ډیزاینوئ. دا یو رقم کارونه. دوام رقم کارونه مدیریت دی. کله چې دا سافټویرونه ډیزاین شول اکثره کارخانې دا سافټویرونه لري، ډیزاین شوي لري، هغه د دې د مدیریت لپاره خلکو ته ډیر ضرورت لري. بالخصوص نن ورځ ای آی ټکنالوژي و دې خوا ته روانه ده چې هغه ډیټا سنټر چې ای آی ټکنالوژي پشکې کاریږي هغه داسې کار کوي لکه یو کارخانه یا لکه یو فابریکه. نو دغه سافټویر د هغه لپاره ډیر مهم دی او تقریبا 80% صنعتي ای آی ټکنالوژي د دغه سافټویر څخه کار اخلي. نو تاسو چې په دې کې سرټیفیکیشن ولرئ یا ایکسپرت یاست نو ستاسو لپاره د دې کار لاره هم خلاصیږي. زه کولی شم په دې باره کې تاسو نور معلومات هم درکړم که تاسو د دې شي سره علاقه ولرئ. نور نو ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان.